زمون شیخ سردار ولی پا مونگا گران دی زمون زان سلفیانو تا نسیم دی بدعتیانو لطوفان زمون شیخ سردار ولی پا مونگا گران دی زمون زان سلفیانو تا نسیم دی بدعتیانو لطوفان لکه دوی چې اوس موږ لوی اهل حدیث به مذهب دي موږ مذهب زموږ اسلام شته کړه قرآن او حدیث غیر لاغه مل وسو شړو دوی موږ لوی تاسو مذهب نه لیکن صحیح حدیث چې شاولی الله سے فرمایي چې الذي يرفع حب الي ممن لا يرفع حجت الله دویم جل درلس نمبر صفه څوک چې مان ذکر فریدین کې د مال محترم دي ځکه په دې کې حدیث قوی دي د قشان عبد الهی لکنوی وای نستاب مذهب دا مذهب پیر دي هغه وی دي کې احادیث قوی دي او ته وسوي چې دا به مذهب دي او دا به پلان دي نو فلان خلیلا لم اتخذ فلان خلیلا خو دې مولا تبا کړم د پټګي والو او ویل چې مذهب دی او مذهب راټینګ کوي مذهب دار او مذهب هغه دي تر خپل زړی ادینه پښتنو کې چې مورې الله چرته دی ارزه کړي ستا مذهب دا خبره کړي دا چې کم سړی وای چې الله په عرش برابر دی که برابر نه دی یا په عرش برابر دی خو مال پته نه چې الله عرش کم ځای کړي ودا سړی کافر دی ستا مذهب کې خود شي راغلي دي اذا صح الحديث فهو مذهبي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې صحیح حدیث تعالی ورشه د اسما مذهب دی نو مذهب ته منی کومګ نه منو زمون شیخ سردار ولی پا مونگا گران دی زمون زان سلفیانو تا نسیم دی بدعتیانو لطوفان زمون شیخ سردار ولی پا مونگا گران دی زمون زان سلفیانو تا نسیم دی بدعتیانو لطوفان دیر صدا غندی کاریگی پا سنتو برابر دهر چاز نتنیز دید دهر چاز سلگی سر دیر صدا غندی کاریگی پا سنتو برابر دهر چاز نتنیز دید دهر چاز سلگی سر خزانه د علم نور سره لالو مرجان سلفیانو ته نسیم د بدعتیانو لطوفان لکه دوی چې اوس موږ لوی اهل حدیث به مذهب دي موږ مذهب زموږ اسلام شته کړه قرآن او حدیث غیر لاغه مل وسو شړو دوی موږ لوی تاسو مذهب نه مانی اصلي مذهب دوی نه مانی نو شیخ جمیل الرحمن ورته ویل چې خبر هم تشه درګه داخلي چی وی ک امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دې لکه تاونه تراشلې چې ګیرو بر دیوالي لکه کدو او تنګي جامې چې وردی دا شولې چې ارزه دې به جدا جدا معلومیږي لکه مکه نه مکه شولې دا ټایم ای ک ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دې لکه دا ستاونه بالکل صحیح نه منم دا حقیقت ته او با جرأت سړیو خو ک امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اسما غونه پړګي والی زما غونی چار کونجه جامي زما غونی د سنت طریقې ګری نو بیا خو زه اصلي حنفي یم ایسته سر کته کې هغه والی ته دوی له وای چې استاد په دې مذهب کې دا ګیرو برید خلیل شته نه نو استاد پر مقتدیانو کې 15 کسان ګیرو برید وی پای چرته را دوکو لیکن صحیح حدیث چې شاولی الله سے فرمایي چې الذي يرفع حب الي ممن لا يرفع حجت الله دویم جل درلس نمبر صفه څوک چې مان ذکر فریدین کې د مال محترم دي ځکه په دې کې حدیث قوی دي د قشان عبد الهی لکنوی وای نستاب مذهب دا مذهب پیر دي هغه وی دي کې احادیث قوی دي او ته وسوي چې دا به مذهب دي او دا به پلان دي نو فلان خلیلا لم اتخذ فلان خلیلا خو دې مولا تبا کړم د پټګي والو او ویل چې مذهب دی او مذهب راټینګ کوي مذهب دار او مذهب هغه دي تر خپل زړی ادینه پښتنو کې چې مورې الله چرته دی ارزه کړي زی پښتنه دیو کې دوی الله له مخله ودریګو ار سړی د خپل مور نه نه پښتنه وکي یو بچي ارزه کړي نو ستا مذهب قبول شوی دی ستا مذهب دا خبره کړي دا چې کم سړی وای چې الله په عرش برابر دی که برابر نه دی یا په عرش برابر دی خو مال پته نه چې الله عرش کم ځای کړي ودا سړی کافر دی دا پښتنه تور نه وکا ستا مذهب کې خود شي راغلي دي اذا صح الحديث فهو مذهبي
امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې صحیح حدیث تعالی ورشه د اسما مذهب دی نو مذهب ته نه منې کومګې نه منو ستا مذهب کې خدا ویل دی عین العلم کې مولا علی قاری چې په ورځ قیامت د حنفیت پوښتنه د شافعیت پوښتنه د مالکیت پوښتنه د حنبلیت پوښتنه نه کیږي د عمل بالحدیث چې په حدیث څومره عمل کړی دی نو به وایي چې لم اتخذ فلانا خلیلا دی مولا تبو برباد کړم دی ولی برباد کړم در قرآن و حدیث سے زوار ولم لقد یقینا دوار ولم زوانی ذکر دے قرآن نا بعد اجانی ورسیدین شما تراغلی دے انسان دے شیطان انسان لر شرمون کے خزولا شرمون کے شیطان گیر کے یو شیطان آغا دے یو دادے قرطبی و فرق بے ویلے دے اعوذ باللہ چلی یو ویلی جنی شیطان تک دی انسی شیطان بے ملتلست دا مولین بے شیطانانو پر شکل مانے رالا شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ بولی دا یدوی شیر بارکی یدوی مولا شیر ویلی دی فلانو تربنا اعداد رملن علا من رد قول ابی حنیفہ نعوذ باللہ من ذالک وی دشگو پا اندازہ لعنت دے پا آغا چاہ چی چاہ دی امام سے خبر رد کرا دا خو امام ابو یوسف محمد 200 مسائلو کی رد کردی را شاہ ولی علام رد کردی عبدالحی لکنویم رد کردی مولا علی قاریم دیر زیونی کی رد کردی امام بخاری رد کړی دا 25 مقاماتو کې سم نشي ډونونه ور باندې کړی دي هغه به خپل سی ویلي وې موږ په دې شي جوړ کړی فلان تربنا اعداد رمل على اتباع شیطان الخذول دې آیت نه خذولا دلال لعنت ته د شګه پان دازا هغه چا پسې چې د شرمون کې ابلیس خبره اومن الله د ملاخ فاسد خبره اومن الله قران او حدیث پر خودو فلان تربنا اعداد رمل على من صب اصحاب الرسول د شګو په اندازه لعنت دی په هغه چا باندې چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت داغه صحابه له کنزل کوي لکه دوی له حدیث لوي کنه چې دا داري دادا فلان تربنا اعداد رمل على من جاء بالقول الفضول د شګو په اندازه لعنت دی په هغه چا چې د ټوکو دلیل را روان کړي دی ټوکو کمزوري دلیل نه می ویلي دی امور می ویلي دی ادي می ویلي دی بابا جی ویلي دی دی طرف حدیثی دی طرف قرآنی لیکن دا پریدیا کمزوری روایت پیش کی للانسان خزولا ابلیس سڑے شرمائی کا نیستے گیر کڑا وہی شرماو پرے خودو سور یوسف کی منگ دا ویلیو ارسا کی زجر دا آچانا سے مخالفت دا قرآن کئی حاصل دارت قیامت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اچھ بارکی عریضہ نے کئی قرآن بارکی کئی منگو تاسوبا دے چې ما دوی له قرآن وروړو دی پرې خودو پشپک طریقو یې پرې خودو وقال الرسول ابن کثیر وایي چې قالب معنا دی یقول دی قیامت کې وایي کنه دا قیامت خروش زمانہ کې دی خو تعبیر تی په قال وشو معنا د سیده لکه ثابت وقال الرسول رسول بو وایي یا رب ای زما ربا ان قومی یقینا دا قوم زمان چې دی نیولې دی دا قرآن مهجور دا منا جعله کالحسیان قرآن دې څنګه ګرځولې لکه غپ شپ اوس مور پورې ټوکی کوي قرآن پورې ټوکی کوي نو ته وګوره دې ختمونه کې کوي تراو کې کوي په کم کیفیت نه دوی پیږي نه قوم پیږي قرطبی خو رسول اخلاص د یو آیات په تشریح کې سره په دې باندې سم غز راخلې دا سره ثابت نه دي چې ته اوس تراو کټو قرآن ختمای هغه نر بچي الته نزور استلې دي دویم هذا القرآن مهجورا دی خلق دا قرآن ګرځولې دي متروک لا يلتفتون الیه یوځه کې چې قرآن او حدیث بیانېږي هیڅ التفات نه کوي خو که چیرته رسخر خبره رااله د خواخي خبره د او کی خبره یا د دنیا تجارتي نبی به ځان خلا کېلتا وې سیب دا خبره کړې ده سیب تراشلی امر کړی دی الګ قرآن درس ول ناراضي چې ته اوس پردي خدمتونه به منډوي ګندګي نډک شه دی فاسق دی فاجر دی داغه چا پکاو د پاره تلګي یو ناس دی او مهجور قرآن دی ګرځولې دی متروک دق خلک دلته مراد دی دلته سټرم او بوش نه مراد موت مراد دی ان قومي کتر قومي ورسا کی تسلی الله نبی له مخه پکېګه مستار چا لپاره دشمنان شته دوی قرآن سره نیولې دنو
انکار ته نشي کولای کې د سره جماعتونو د ورانول دوی مزاج داري خو په کدار شيريږي وکذالک دقشان جعلنا منگر زولی د هر یو نبی لپاره دشمنان درې مجرمینو وکفا بربک او پر دې ستار اب حادین خودن کې الله هدایت زما کار دی چاره کوم چاره نه کوم بعضی انسان الله هدایت کی دلری سے نه راولي قران لا ناری نه راولي زنا نه راولي بعضی انسان استنجدی تی محروم کی هادین و نصیرا ورسا کې بل زجر دوی ویل دا قران ولی یو دم نازلېږي چې دا درش کاله دوه میاشتې دوه شروع کې راغی الله حکمت ذکر کې زړه دې په مضبوط او میو تفصیل سره به مدوا دشمن اعتراض کې مونږ جواب کو دري بل ځکه وي غر نشټینګي دې له انصاف به سټینګ شي ایتل د حق وینکړي د شیخان می خوښ دي د هر باطل په خلاف د غاز مریان می خوښ دي د هر باطل په خلاف